داسې ځای چې هلته د انسانیت هیڅ ارزښت نه وي. یو ځای چې هلته نه خوب شته، نه آرام، نه امید او نه ازادي. نن به تاسې ته داسې زندانونه وښیم چې د دوزخ تعریف یې بدل کړی. ځینې زندانونه داسې دي چې هلته بندي کېدل د مرګ نه هم بد دي. راځه دا وحشي نړۍ در وښیم. لومړی زندان د ایډي ایکس فلورنس په نوم ده چې امریکا کې موقعیت لري. دا زندان د سوفر میکس په نوم هم مشهور دی. دلته تر ټولو خطرناک مجرمان بندي دي، لکه ترهګر، قاتلان او جاسوسان. بنديان دلته 23 ساعته یوازې په خپله کوټه کې بندي وي. نه ملګري لري، نه لمر ویني او نه انسان. د دې زندان دروازې تر دې اندازې خوندي دي چې حتی یو مچ نشي کولی وتښتي. دوهم زندان ده د لا سبنیته په نوم چې وینزویلا کې موقعیت لري. دا زندان داسې وحشت لري چې حتی پولیس هم له ننه ورتګ نه ویني. بندیان دلته د خپلو لاسونو په قانون ژوند کوي. تشناب نشته، اوبه نشته او درمل هم نشته. وژنې دلته عادي خبره ده. یو وخت دلته د یوه بستر لپاره 3 بندیان جنګ کېدل. دریم زندان د بلیک ډولفین په نوم ده چې روسیې کې موقعیت لري. دا زندان د یخنۍ، ظلم او سیورو کور دی. بندیان دلته سر پورته نشي کولی، تل باید د ملا نه کږېدلي وي، یعنې باید همیش خمه وي. هر بندي شپه او ورځ څارل کېږي، حتی د خوب پر وخت. کله چې بندیان حرکت کوي 2 محافظینو ته اړتیا وي. دا زندان د تېښتې نه بلکې د هېرېدو ځای دی. څلورم زندان د ګیتارما په روانډا کې موقعیت لري. یو وخت دا زندان د نړۍ تر ټولو ګڼه زندانونو څخه و. بندیان پکې یو بل وخوړ، هو انسان خوړنه. تشنابونه نه وو، دوا نه وه او ځای هم نه و. خلک پکې ژوندي له ناروغیو مړه کېدل. دا ځای د انسان د ظلم وروستی حد و. او 5م زندان د دیاربکر په نوم ده چې ترکیه کې موقعیت لري. دا زندان د ذهني شکنجو لپاره بدنام دی. حتی ماشومان هم پکې بندي شوي دي. بندیان پکې مجبور شوي چې خپل عزیزان شکنجه کړي. دلته انسان خپل ځان هیر کړی. دا زندان د روح ماتولو فابریکه ده. 6م زندان د الکتراس په نوم ده چې امریکا کې موقعیت لري. اوس بند دی، خو دا زندان د سمندر په منځ کې یو جوړ شوی یو زندان ده. بندیان پکې نشو تښتېدای ځکه چاپیره یې یخې او خطرناکې اوبه وي. ویل کېږي چې یو څو بندیان یې وتښتېدل، خو بیا هیڅ کله پیدا نه شول. دا زندان اوس یو تاریخي ځای دی، خو رازونه یې ژوندي دي. 9م زندان د تادامور په نوم ده په سوریه کې موقعیت لري. دا زندان د شکنجې یو ژوندی تصویر و. خلک پکې بې محکمې بندیان ول او له دنیا پرې بې خبره ساتل کېدل. دلته شکنجه یوازې فزیکي نه وه بلکې رواني هم وه. د دې زندان دروازې د انسانیت دروازې بندولې. 8م زندان د کمپ 22 یا کمپ 22 په نوم ده. دا زندان په شمالي کوریا کې موقعیت لري. دا زندان د دنیا تر ټولو پټ زندان ګڼل کېږي. دلته کورنۍ پوره له منځه وړل کېږي، نه یوازې یو مجرم. خلک پکې د څو کلونو لپاره بندي وي. هېڅوک نه پوهېږي چې ولې. کیسې وایي خلک پکې ازمایشي موادو لپاره کارول شوي. نو ته تصور وکړه کله چې ځینې خلک زندان ته ځي د مرګ دعا کوي. دا زندانونه انسان ته نه درس ورکوي
بلکې سزا ورکوي، داسې سزا چې نه ختمیږي. دا نړۍ پټه نه ده، دا زموږ شاوخوا ده. نو که څوک وایي زندان د اصلاح ځای دی، دا زندانونه هغه اندیشه ټوټه کوي. دا کیسې رښتیا دي، نه فلمونه، ځکه انسان کله ناکله تر حیوان هم بد شي. که دا ویډیو دې خوښه شوه، سبسکرایب وکړه او کومنټ هم پرېږده. Like I'm chasing, I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing, straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop, I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my